د پکتیا امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د نشهیي توکو سره د مبارزې مدیریت له لوري د 11 تنه نشهیي توکو روږدو کسانو درملنه یې پیل کړه. د مسؤلینو په وینا د معتادین د پکتیا له بېلابېلو سیمو څخه راوړل شوي وو چې د درملنې په موخه د هیواد پلازمینې کابل ته یې وړل شول. د نشهیي توکو سره د مبارزې په ترڅ کې د پکتیا د څوارلسګونو ولسوالۍ سربیره د مرکز په شمول 1500 معتادین د بشپړې درملنې وروسته خپلو کورنیو ته استول شوي. فعلا نن ورځ 11 تنه معتادین د پکتیا څخه د مرکز امید 3000 بستریز حموي کیمپ ته د درملنې په موخه لیږدول شوي. دا چې په دې وروستیو کې د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمېر افغان مهاجر بیرته وطن ته راستون شوي. په هغوی کې ځینې هغه کسان دي چې په نشهیي توکو روږدي دي، د هغوی په استعمال کې مبتلا دي. د نشهیي توکو روږدي کسان د دوی د درملنې د بهیر ګټور یادوي او وایي بیرته په بشپړې روغتیا سره خپلو کورنیو ته ستنېدل یې هیله ده. بل لور روغتیا پالان د دغو معتادینو له کورنیو څخه غواړي ترڅو د دوی د درملنې پر مهال له ښه چلند څخه کار واخلي. ډېر ځوانان پاتې دي، موږ دا غوښتنه ده چې دا پروسه شروع ده او موږ ځینې خوشحاله ډېره چې موږ درملنه وشي. موږ ډېر ځینې خوشحالي وو، موږ چې نشه وکړو بیا نه مور پیژنو پلار او چې علاج مو وشو موږ ډېر ځینې خوشحالي وو. شفاخانه‌اش برای ما خیلی خوشحالیم که باید مردم بیای خودش بخ اسلامی عمل خود تسلیم کنه که علاج شو تداوی شو. نیشه کار خراب است، یک جایی مردم سر اعتبار نکنه، اعتبار کس نداشته باشه و عزت باشه، پیسر کار کن کل نیشه زنی دعملش زنی امور جایی که با نیشه کن امور ببر وقت فامیل یک چیز ببر، یک پیوا وقت پدر و مادر ببر. عموما نشهیي توکي د انسان باندې د عصبي سیستم باندې بد اغیز لري. نو باید کورنۍ دا تمه ترې ونه کړي، د روغ سړي تمه ترې ونه کړي، باید ښه وضعیت ورسره وکړي. نه دا شی لکه د روغ انسان تمه ترې کوي چې دا کار ترې غواړي، کورنۍ ستونزې باید ورته حل کړي، نه دا باید تداوي کړي. د مسؤلینو په خبره په دې وروستیو کې هیواد ته راستنه شوي افغان کډوالو کې ځینې یې په نشهیي توکو اخته شوي چې د درملنې لپاره یې چمتووالی نیول شوی دی.